که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک راځو اوس دویم درس ته د ډیټابیسونو په اړه پوهاوی او د هغې د استعمال یا کارونې ځایونه. ډیټابیس د معلوماتو یو منظمه ټولګه ده چې د معلوماتو د مؤثر زیرمه کولو یا ذخیره کولو یا زیرمه کولو، بیرته ترلاسه کولو او مدیریت کولو اسانتیاوې برابروي. دا کارکوونکو ته دا وړتیا ورکوي چې معلومات په داسې بڼه جوړ کړي چې د یوې ادارې کارکوونکي ورته اسانه لاسرسی ولري، معلومات نوي وي یعنی اپډیټ وي. داسې نه وي چې زاړه معلومات وي، مثال هر وخت چې معلومات راځي باید هغه اپډیټ وي یا په سیستم کې داخل شوي او تحلیل او تجزیه ممکن وي. ډیټابیس د دې لپاره کارول کیږي چې په ادارو کې معلومات په مؤثره توګه زیرمه شي. معلومات د امنیت لخوا خوندي وي، یعنی هر څوک ورته لاسرسی ونه لري. مثال څوک یې هک نه کړي یا نور څوک یې کاپي نه کړي یا څوک ورته نور هغه کسان ورته لاسرسی ونه لري چې مثال د دې ادارې پورې اړوند نه وي یا دې پورې مربوط نه وي. لاسرسی ورته اسانه وي، په لږ وخت کې د معلوماتو څخه پر وخت او دقیق راپور جوړ کړي. د ټکنالوژي څخه مخکې معلومات په ورقو یا بیلابیلو کتابونو کې زیرمه کېدل یا راجستر کېدل یا لیکل کېدل چې ډېر کار، ډېر وخت او ډېرو کارکوونکو ته اړتیا وه چې تر څو یو میاشتنی یا روبوار یا کلنی راپور جوړ کړي. خو اوس د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره په لږ وخت کې کمو کارکوونکو او ډېر ژر د زیرمه شوو معلومات څخه یو مؤثر او دقیق راپور جوړ کړي یا جوړولی شي. مثال په ډېر لږ وخت په اسانه یعنی په تقریبا په دقیقو او په سکندونو کې دوی کولی شي چې خپل د اړتیا وړ معلومات برابر کړي او راپور جوړ کړي. د ډیټابیسونو استعمال یا د ډیټابیس استعمال یا کارونې ځایونه. ډیټابیسونو استعمال یا کارونه د لاندې ذکر شویو برخو پورې نه محدودیږي، ځکه چې د دې کارولو ساحه ډېره پراخه ده او دا لاندې مثالونه زه یوازې ستاسو د پوهاوي لپاره راولم یا تشریح کوم. د سوداګرۍ مدیریت یا بزنس منیجمنت کې مثال دا چې کارول کې په دې برخه کې مثال دلته چپی کوي پیریدونکو ریکاردونه، چکه زیرمه کوي د پلور معلومات او مالی معلوماتو ذخیره کول. مثال د دې لپاره دا کارول کیږي په بزنس منیجمنت کې یا د سوداګرۍ مدیریت کې. ای کامرس کې د محصولاتو کټالاګ، فرمایشونه او د پیریدونکو تفصیلات تنظیمول مثال د دې لپاره کارول کیږي. روغتیا پالنه یا هیلث کیر د ناروغانو ریکاردونه، ټاکل شوی ملاقاتونه او طبي تاریخونو او تاریخچو ساتل د دې لپاره کار کول کې. مثال چې یو ناروغ راشي څه وخت راغی د هغې د ملاقات وخت پکې سیټ کړي، مثال چې دغه وخت دا ملاقات لري چې دلته یا اپاینټمنټ لري چې دا راشي په دې وخت. مثال تاریخچه د طبي تاریخچه، مثال د دې معاینات او د دې کوم دوا اخیستی، دا ټول ریکاردونه په دې کې زیرمه کېږي. کوم معاینات یا کوم مرض لري دا ټول معلومات په دې کې زیرمه کېږي. دا ډېر کارونو لپاره استعمالیږي، خو دا ما یو څو فقط ستاسو د پوهاوي لپاره یو څو مثالونه د هر یو برخې سره راوستي. ښوونه او روزنه ایجوکیشن، تعلیم او تربیه لپاره د زده کوونکو معلومات او نمرې او د کورس نوم لیکنې تنظیموي. مثال نوم لیکنه کې راجستریشن کې د هغې نمبر، د هغې عمر، د هغې ټول ریکارډ دې کې ساتل کېږي. نو د دې لپاره هم د دې څخه استفاده کېږي. بانکداري او مالي چارو یا بانکینګ اینڈ فاینانس د حساب تفصیلات، معاملو او پورونو خوندي زیرمه یا ذخیره کول. ټولنیزې رسنۍ
یا سوشل میډیا د کارکونکو پروفایلونه مثال په دې کې کارول کیږي، په دې برخه کې مثال سوشل میډیا په برخه کار کول کیږي، دلته مثال د کارونکو څوک چې یوزرز دي د غیو پروفایلونه، پوسټونه، پیغامونه، تعاملات یو بل سره چې مثال ټول دا چکیږي ثبتېږي، مثال دا غي ټول معلومات مثال د کې چکیږي ثبتېږي. حکومت او امنیت یا Government and Security د اتباعو معلومات، قانوني ریکارډونه او د قانون پلي کولو ډیټابیسونه اداره کول. مثال دا د په دې برخه کې د Government and Security په برخه کې هم دا کارول کیږي. تاسو کولای شئ مثال پراخ د کارونې ځایونه لري. ډیټابیسونه د سوداګرۍ ادارو د هغه اشخاص لپاره حیاتي دي چې منظم او خوندي معلومات ته اړتیا لري ترڅو غوره پریکړې وکړي او عملیات موثره وساتي یا ترسره کړي. مثال دا ډیټابیس د ډیرو نور کارونو لپاره هم استعمالیږي چې تاسو کولای شئ چې خپل ریکارډونه پکې وساتئ او خوندي کړئ. خو دا مثال د دې لپاره دا کېږي چې مثال ښه معلومات زیرمه کړئ او ښه معلومات یا تحلیل ترلاسه کړئ چې په هغې باندې تصمیم ونیسئ یا د هغې په اړه باندې تصمیم ونیسئ. په تصمیم نیولو کې پلانینګ کې مثال چې تاسو یو پلان جوړوئ د هغې کې دا ډېره مرسته کوي. نو الله تعالی دې وکړي چې د دې درس نه یو څه اندازه ګټه پورته کړې وي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. خپل وړاندیزونه د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. پښتو په خپله ژبه خپل مهارتونه پورته کړئ.